زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، په دې کې شک نشته چې موږ ټول ګناهګار یو، ولې زموږ ګناهونه د الله د رحمت نه زیات نه دي. کله چې په یو دریاب کې یا یو بحر کې څه واړه غوندې لرګي موږ ګزار کړو او وایو چې هغه د بحر او د دریاب مخه نیولی شي، نه هیڅکله یې نشي نیولی. ګناهګار یو، لیکن د الله رب العزت رحمت زموږ د ګناهونو نه ډېر وسیع او فراخ دی. موږ د الله تعالی بندگان یو او الله تعالی خپلو بندگانو ته داسې خطاب کوي. 40مه سپاره کې په سورة الزمر کې 53 آیت کې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیغمبره، زما هغو مؤمنو بندگانو ته چې پر خپلو ځانونو یې تیری کړی، ګناهونه یې کړي دي، دوی ته ووایه د الله د رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله رب العزت له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. یقیني ډول الله رب العزت ټولې ګناوې بخي، هغه ښه بخونکی او مهربانه دی. ګورې د الله رب العزت په دې کلام کې خطاب شهیدانو، اولیاو او پاکانو خلکو ته نه دی، بلکې دلته خطاب ګناهګارانو ته دی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ان الله یغفر الذنوب جمیعا. او جمیعا نه هم څه بهر نه دي، یعنی ټول ګناهونه الله رب العزت بخي غیر له شرکه. او که یو مشرک خالصه توبه وباسي او توحید ومني، نو د دې توبه هم الله رب العزت قبلوي. نو درنو اوریدونکو، په کار ده چې موږ د رحمت په دې لسیزه کې د الله رب العزت نه د الله رحمت وغواړو. الله رب العزت په غوښتلو خوشحالیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې الله رب العزت نه سوال نه کوي، الله نه غوښتنه نه کوي، الله رب العزت هغه ته په قهر کیږي. الله تعالی د بنده په توبه او استغفار باندې خوشحالیږي. دعا او استغفار د الله تعالی او د مسلمان بنده ترمنځ یو ربط او تړون دی. د دعا نه محرومیت دا لویه بدنصیبي ده. په دعا کې یو ګناهګار انسان مستقیم او نیغ په نیغه خپل رب سره مناجات کوي، څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه دعاګانې غوښتلې، نو د دې امت یو ګناهګار انسان هم له خپل رب څخه دعاګانې غوښتلی شي. پادشاه، ګدا، فقیر او مسکین دا ټول د الله رب العزت در ته محتاج دي. او کله چې د تضرع و عاجزي لاسونه رب ته پورته کوئ، چې د سترګو نه مو اوښکې روانې شي، د الله له ویرې نه په دې باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي. د الله د رحمت ورځې او شپې دي، ځان مه محروموئ. د عاجزي لاسونه خپل رب ته په شپه کې او په ورځ کې پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. ضرور به الله رب العزت ستاسو دعاګانې قبلوي. بل در زموږ لپاره نشته، بله دروازه زموږ لپاره نشته چې هلته لاړ شو، لاسونه پورته کړو، له هغو نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو غیر د الله له دره. یو اعرابي دعا کوي، وایي یا الله ما وبخې، او که نه مې بخې نو هم مې وبخې، او که بیا مې هم نه بخې نو هم مې وبخې، ځکه چې زما بل رب خو نشته چې هغه نه وغواړم چې ما لپاره بخښنه وکړه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله د کعبې نه طواف کوي، نو وایي الهي عبدک العاصي اتاک، یا الله ستا ګناهګار بنده تا ته راغلی دی، مقرا بالذنوب وقد دعاک، داسې بنده دی راغلی چې هغه په خپلو کوتاهیانو او په خپلو ګناهونو باندې اقرار او اعتراف کوي. وقد دعاک او تا بلی، تا نه د خپلو ګناهونو او د خپلو تقصیراتو بخښنه غواړي. فان تغفر فانت لذاک اهل، یا الله که ته دته بخښنه وکړې، فانت لذاک اهل، نو ته د بخښنې اهل یې. وان تطرد فمن یرحم سواک، او که ته دا وشړې، نو غیر له تا نه به په ده باندې بل څوک رحم وکړي. نو غیر د الله له دره موږ ته بل در نشته. په دې مبارکو شپو او ورځو کې څومره چې کولی شئ همدومره الله ته د عاجزي لاسونه پورته کوئ، خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړئ. همدارنګه د روژې ماتولو په وخت کې دعا مه هیروئ، ځکه دا هغه وخت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژتي دعا د افطار په وخت کې الله نه ردی،
خو موږ خوراک او څښاک ته دومره ورخطا یو چې دعا رانه هیروي نه. 15 دقیقې 10 دقیقې د دعا لپاره ځانګړې کړه. د حضرت آدم علیه السلام دا دعا هم ډیره وایي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای زموږ ربه، موږ په خپلو ځانونو ظلم او که ته راته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو موږ به د زیانکارانو نشو. الله دعا ورته قبول. همدارنګه د حضرت یونس علیه السلام دعا هم ډیر زیات اثر لري. کله چې یونس علیه السلام فرمایل: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیه السلام د بحر په تیارو او ترږمیو کې آواز بې له تا څخه بل هیڅ خدای نشته، ستا ذات پاک دی، بېشکه ما کمی کړی. کله چې یونس علیه السلام دا دعا کوي، الله وایي: فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. هله نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم څخه مو وژغوره او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو. د روجې په مبارکه میاشت کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ډیر وایي. همدارنګه امام بخاری رحمه الله خپل کتاب په دې حدیث ختم کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: 2 کلمې دي چې په ژبه ډیرې آسانې دي، وزن کې ډیرې درنې دي او الله پاک ته ډیرې خوښې دي. هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ذکر ډیر کوم. یو حدیث کې راځي څوک چې د ورځې 100 ځلې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي، الله تعالی به د هغه ګناهونه معاف کړي اگر که د ګناهونه د بحر د زک په اندازه هم. نو درنو اوریدونکو، د رحمت ورځې او شپې دي. هغو اعمالو ته مخه کړئ چې په یقیني ډول د الله رب العزت د رحمت وړ وګرځو. رب العزت مو ګناهونه راته معاف کړي. قرآني دعاګانو کې همدارنګه مسنونه او معصوره دعاګانو کې ډیر خیر او برکت دی. د انسان تعلق د ملأ اعلا سره قائموي، ستاسو تعلق الله سره قائموي. د مسلمان هیڅ دعا بې ځایه نه ځي. یا به الله په دنیا کې درته قبلوي او یا به د همدغو دعاګانو په واسطه الله تعالی مصیبتونو او له آفتونو څخه ساتي، او یا به الله رب العزت ستا دعا ستا لپاره آخرت کې ذخیره ګرځوي. په حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به یو کس د الله رب العزت حضور ته راشي او وبه وایي: یا الله، په دنیا کې ما دا دعا غوښتې وه خو قبوله نه شوه، او حال دا چې تا د قبولیت وعده کړې وه موږ سره. وقال ربکم ادعوني استجب لکم. الله تعالی به ورته ووایي: دا او دا دعا مې په دنیا کې درته قبوله کړه، په دې او په دې دعا مې له آفتونو او له مصیبتونو وساتلې، او دا نورې دعاګانې مې ستا لپاره په آخرت کې ذخیره ګرځولې دي. کله چې هغه کس د آخرت ذخیره وویني نو وایي به چې ای کاش زما یوه دعا هم په دنیا کې نه وی قبوله شوې او ټولې د آخرت لپاره ذخیره وه. مایوسه کیږئ مه چې زه دعا نه کوم، الله مې دعا نه قبلوي. یا به دلته درته قبلوي، یا به دې پې له آفتونو ساتي، او یا به د آخرت ذخیره وي ستا لپاره. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به د افطار او روژه ماتې په وخت کې د خپل کور ټول لوی او واړه راغونډ کړل او دعا به یې غوښتل، او فرمایل به یې چې دا وخت الله رب العزت د روژه دار دعا ضرور قبلوي. په یو ټغر سره راټول شئ، مشران، کشران، ماشومان، هغو ته دا تعلیم ورکړئ چې د روژه ماتې په وخت کې ټول الله ته لاسونه پورته کړي او د خپل رب نه دعاګانې وغواړي. د الله رب العزت په خزانو کې څه کمی نشته. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه زیرمې او خزانې زموږ سره نه وي، او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه یې نازلوو. ته د الله نه غواړه، الله پرې خوشحالیږي. د الله په خزانو کې څه کمی نشته. خصوصا د روژې په دې مبارکه میاشت کې ځان کله هم مه محروموئ. څومره چې کولی شئ همدومره د الله عبادت وکړئ او په ښه کثرت سره خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې دویمه لسیزه د مغفرت لسیزه ده. دا هغه لسیزه ده چې په دې کې الله رب العزت خپلو ګنهګارو بندګانو ته بخښنه کوي. د ورځو او شپو په تیرېدو سره موږ له دنیا څخه لرې کیږو او آخرت ته ورنږدې کیږو، ولې موږ په تعصف سره له آخرته غافل یو. الله فرمایي: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون.
د خلکو د حساب وخت را نږدې شوی او حال دا چې دوی په غفلت کې مخ اړوونکي دي. ژوند په غفلت کې مه تیروئ. غفور او رحیم د الله رب العزت صفتونه دي. هغه هر وخت خپلو بندګانو ته بخښنه کوي او رحم پې کوي. خو د روژې په مبارکه میاشت کې دا دویمه لسیزه د مغفرت دپاره پسرلی ده. د مغفرت لپاره د پسرلي موسم دی. زموږ د عمر کومه حصه چې تیره شوه هغه خو تیره شو. په هغې باندې غیر له دې چې اظهار د پښیمانتیا وکړو بل څه نشو کولی. ولې د راتلونکي وخت لپاره خو پکار ده چې موږ داسې یو څه وکړو چې دغه ژوند او دغه وخت ورانه ضایع نشي. زموږ د عمر کومه حصه چې تیره شوه هغه خو تیره شوه. دا څه چې پاتې په دې کې څه تصمیم لري. الله تعالی په صورت آل عمران کې 133 144 او 115 116 آیتونو کې فرمایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله فرمایي پر هغه لار په منډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پروردګار د بخښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه جنت لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی. او جنت د چا لپاره تیار شوی؟ اعدت للمتقین، د پرهیزګارانو او د متقیانو لپاره، یعنی د هغو کسانو لپاره تیار شوی چې هغوی خپل رب نه ویریږي. څه ژوند خو دې تیر دی، دا څه چې پاتې دی په دې کې ځان متقي کړه. د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه چې الله دې د جنت وړ وګرځوي، رب دې جنت ته داخل کړي. الله تعالی د متقیانو تعریف کوي موږ ته الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دا هغه کسان دي ينفقون في السراء والضراء چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي، د غصې زغمونکي دي او د نورو لنډپارې بخي. داسې نیکان خلک د الله رب العزت ډېر خوښ دي. هغه کسان چې څه نه لري موږ به د هغو نه ګیله نه کوو، خو هغه شتمن او سرمایهداران چې د خپلو مالونو حساب ورته معلوم نه دی، څومره دوی د الله په لاره کې خپل مال مصرفوي، څومره د فقراو، مساکینو، بېوزلو، د یتیمانو، د کونډو او د بورو لاسنیوی کوي. د هر چا علم په خپل نفس باندې حضوري علم دی، هغه ته معلومیږي چې ما څونه کړ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. او کم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کمې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جخت الله وریادیږي. فاستغفروا لذنوبهم، او له الله څخه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. ځکه چې له الله پرته بل څوک د ګناهونو بخښونکی نشته. ومن یغفر الذنوب الا الله، له الله څخه پرته بل څوک د ګناهونو بخښونکی نشته. او هغوی له پوهې او ادراک سره په خپلو بدو کړنو ټینګار نه کوي. ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. په پای کې الله نتیجه بیانوي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ونعم اجر العاملین. داسې خلکو بدله د دوی د رب په وړاندې دا ده چې هغه به ورته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې لاندې به ویالې بهیږي او هلته به د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. الله دې موږ نیک عمله وګرځوي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې دویمه لسیزه د مغفرت لسیزه ده. توبه وباسئ، استغفار وایئ، ځکه توبه او استغفار د الله او بنده ترمنځ راز دی. الله تعالی دا نه غواړي چې د هغه بنده دې بل چاته ځان ذلیل کړي، لکه څنګه چې عیسویان د خپلو پادریانو په وړاندې د خپلو ګناهونو اعتراف کوي، بیا هغه پادري ترېنه د ګناه د نوعیت په اندازه فیس واخلي او بیا ورته پروانه مغفرت ورکړي، یعنی د بخښنې سند ورکړي. څومره جهالت! دا ټول د انسانیت تذلیل او سپکاوی دی. دغه وجه ده چې الله رب العزت د هغو خلکو تعریف کوي څوک چې د پیشنمۍ. دغه وجه ده چې الله رب العزت د هغو خلکو تعریف او ستاینه کوي څوک چې د پیشنمي په وخت کې استغفار کوي، ځکه چې دې وخت کې خلک په درانه خوب باندې ویده وي او څوک هم د ده په عبادت نه پوهیږي. الله فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون. د پیشنمي په وخت دوی استغفار کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د ژوند ټولې چارې مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تېرې کړو، په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې.
ځکه دا د رحمت میاشت ده، ځکه دا د مغفرت میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خپل ګنهګار بندگان د جهنم له اوره ژغوري او جنت ته یې داخلوي. الله رب العزت دې موږ په خپل رحمت کې راونغاړي. رب العزت دې موږ ته بخښنه وکړي. رب العزت دې موږ او تاسو له جهنم نه وساتي او جنت ته مو دې داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.